الهو په نامه سره راوړه او نور لوی لوی بوتان چې کعبه شریف ته راوړسوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې د پاره او هغوی عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هوزیل د قبیلې د پاره او هغوی عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش د پاره او هغوی عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د حمدان د قبیلې د پاره او هغوی عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن د پاره او هغوی عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي او هر بت یې د یو خاص مقصد د پاره خاص کړی وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ شو او په هندستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نومو سره مشهور دي. او د دغه بوتانو په یو قبیله پوری خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مګر هوبل هغه بت چې اول راوړ سوی وو هغه د قریشو د پاره وو او هغه عجیب ترين دغه الها یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي چې دغه دوه بوتانو قصه په خوا پیښه شوی و. هغه دا چې اساف د وسړی نوم او نائله د یوې پیغله نوم چې دواړه د یمن و. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائله و پلار ته مرکه وکړه خو د نائله پلار نکړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده دراتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته بزو او هلته به سره وینو. د وعده سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سو او په یو فارغه وخت کې د کعبه شریف په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لوی ګناهو څخه ده. بیا نو کعبه شریف ته نږدې نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاتې شو چې ودې ته هم بت ویل کیږي. د هغه وخت د مکه مکرمه حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت لپاره پر صفا او مروه کې شول. اسافیه پر صفا او نایله پر مروه کې شول او قصه و هر چاته معلومه و. عبرت به پاخستی چې دغه دوه نفرو وکعبه شریف ته نږدې فحشا کړی ده او ډبرس. خو پر دې قصه ډیر وخت تیر شوی وو. هر څوک دغه دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمرو ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه وکعبه شریف ته نږدې یوړسو او خلق د هغو په عبادت امر کړسو چې دا دوه هم د عمرو ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سو. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو په خوانی ژوند او دا دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې وقصه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینی وخت به بل سبب وخندل. خو یو وخت یو چا پښتنه ځینی وکړه ویل یا امیر المؤمنین وینو دي چې ځینی وخت به سبب خاندي دا ولي؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ول د جاهلیت په وختو کې عادت داو کوم وخت چې به څوک د مکه مکرمه څخه د باندې وتی نو به د مکه مکرمه څخه یو ډبره ور سره واخیسته او په سفر کې به د هغه عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه نه مې را سره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکه مکرمه ډبره نه و. اوس نو څنګه عبادت وکم؟ و مې کتل د مکه مکرمه خرما را سره و. نو مې دغه خرما څخه یو بت جوړ کړ او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کوم وخت چې هغه نور خرما را سره خلاص شو او د خورلو د پاره شی نصراته پاته وږي شو نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ شوی الہ وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهی خندا راسي چې دا څنګه الہ او دا څنګه دین وو. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان شو چې په دې پوسو چې اسلام په ټول عالم
او جزیره العرب کې څونه تغیر راوستي. اوس به دا بیان درته وسی چې يهودیت او نصرانیت څنګه و جزیره العرب ته داخل شو